السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د انلاین ټی چینل څخه دوستانو. نوې ویډیو ګورئ. نن مې درته داسې ملګرو یو ضروري او مهمه ویډیو راوړې ده چې دوستانو ستاسې د هر یو لپاره ضرور ده کتلې، او حتی شرط دوستانو کله چې تاسې دا ویډیو ګورئ نو ضرور به تاسې موبایل هم استعمالوئ دوستانو. نو که چیرې تاسې موبایل استعمالوئ د ستاسې د موبایل په باره باندې ما تاسې یو مهم معلومات او سیټینګ تاسې ته راوړي دي چې تاسې به د هر یو ضرور او ضرور خوښېږي دوستانو. نو راځئ دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ دوستانو چې تاسې څه رقم خپل موبایل استعمال یا یوز کړي او خپل د کمپنۍ معلومات یې تاسې ته څه دي دوستانو. نو راځئ تر هر څه دمخه تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې ګنټۍ نښان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ ملګرو. راځو د خپل موبایل سیټینګ ته زه رالم. تاسې به هم د خپل موبایل سیټینګ ته راسئ دوستانو. د هغه څخه وروسته به دلته لیکلي وي اباوټ ډیوایس. کله چې په اباوټ ډیوایس باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسې ته به هم دغه رقم سیټینګ راسي لکه څرنګه چې زما د موبایل په باره باندې دغه معلومات راغلي دي، تاسې ته به هم راسي. له هغه څخه وروسته به دوستانو تاسې دغه اپشن پیدا کړئ د لیګل انفارمیشن. کله چې تاسې لیګل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسې ته هم دا صفحه راځي دوستانو. تر ټولو مهم معلومات چې دي ستاسې د موبایل په باره باندې د هر چا د موبایل خپل د کمپنۍ څخه دوستانو هغه معلومات چې دي کوم دي د هغه موبایل په باره باندې هغه دلته کمپنۍ ورسره لیکلي دوستانو. دلته سافټویر انفارمیشن باندې به کلیک وکوئ. د هغه څخه وروسته دوستانو چې تاسې په هره ژبه باندې ښه سر خلاصېږي تاسې هغه ژبه انتخاب کولی شئ. که تاسې په فارسي باندې سر خلاصېږي دوستانو نو تاسې فارسي انتخاب کولی شئ. ورسره که عربي مې سر خلاصېږي دوستانو په عربي باندې هم سر انتخاب کولی شئ. او ورسره انګلیش ده دوستانو، پښتو خو پکې نشته ځکه چې پښتنو خو نو پښتو ته ډېر زیات خدمت کړی ده، له دې وجې پښتو هر ځای نه کارېږي دوستانو. خدای دې وکړي چې پښتو هم زر تر زره ورته اضافه شي دوستانو. نو راځو په انګلیش باندې کلیک کوو دوستانو. کله چې تاسې په انګلیش باندې کلیک وکړل دوستانو زه په انګلیش کلیک کوم. دلته هغه مهم معلومات دوستانو چې هغه د موبایل په باره دي. وایي پلیز ریډ دیس امپورټنټ سیفټي انفارمیشن بیفور یو یوز د ډیوایس. وایي دغه مهم معلومات دي دا وګوره د موبایل تر استعمالولو له مخه دوستانو. هغه مهم معلومات دوستانو دغه وارنینګ د کمپنۍ له خوا څخه دغه موبایل په باره باندې راغلي دوستانو. دلته تاسې ورته وګورئ دغه غټ توري چې لیکلي دي دا ټول عنوانونه دي چې دا موبایل په دا رقم مه استعمالوئ چې ستا په لاس کې دوستانو. تاسې ورته وګورئ زه یوه طریقه درته ښیم. وایي ډو ناټ یوز د ډیوایس with hands while the device is charging. وایي کله چې موبایل چارج ته پروت وي تاسې هېڅکله په لاس کې مه نیسئ، یعنې مه یې استعمالوئ دوستانو. دوم ته وګورئ وایي ډو ناټ ډایرکټلی کنیکټ together charger positive and negative terminals. وایي د چارجر مثبت او منفي په یو ځل هم ورته مه تړئ دوستانو چې دا موبایل ته تاوان کوي. ورسره یې دا رقم دوستانو سانتیګریډ درجه راخیستې ده. کله چې سانتیګریډ درجه دونه زیاته وي او تر دونه کم پورې وي دوستانو تاسې د موبایل ایښولی شئ او په دونه کې استعمالولی شئ. ډېر مهم معلومات یې لیکلي دوستانو چې تاسې موبایل په جیب کې مه اچوئ، یعنې په داسې جیب کې یا دا موبایل داسې ځای خرڅ کړئ او یا داسې ځای مه خرڅوئ دوستانو. هر څه مهم معلومات دا دومره ډېر معلومات دي دوستانو چې تاسې کله دا معلومات ولوستل او پر دې لاره مو تګ وکړ دوستانو ستاسې موبایل ته به هېڅ وخت هم خطره پیښه نه شي دوستانو. تاسې په خپله لیدلی شئ دلته هر یو کولی شي خپل د موبایل په باره باندې هغه مهم معلومات هغه مهم خبرې دوستانو هغه دلته ټول لوستلی او لیدلی او کتلی شي دوستانو. نو مننه دوستانو. دا ویډیو که مو خوښ شوي ضروري لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو ستاسې تر هر ملګري پورې دا سیټینګ ور ورسېږي دوستانو. که چیرې مو بیا هم کومه پوښتنه درلوده ملګرو کولی شئ کمنټ کې یې ولیکئ. ورسره زه به ستاسې پوښتنو ته انشاءالله زر